کوم اوس موږ چینل نوی سبسکرایب کړی په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د نویو ویډیوګانو د خبرتیا لپاره په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو د نویو ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ او د نورو سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ چې ویډیو په بېلابېلو پروګرامونو کې د نورو سره شریکه کړئ او یا لینک کاپي کړئ چاته یې ولېږئ. کاپي باندې کلیک کړئ او لینک یې خپل ملګري ته یا د چا اړتیا وي هغې ته ولېږئ. دلته موږ لرو مای ډي بي ډیټابیس. په دې کې موږ درې سکیما جوړې کړې چې مثال فاینانس دی، پبلیک دی او سیلز دی. پبلیک چې دی په خپله د دې بای ډیفالت د سیستم کوم سکیم ډیټابیس چې تاسو جوړ کړئ په هغې کې موجود وي. دلته زه راځم که زه راشم دې ته ورته وایم چې کریټ او د دې نه هم کولی شم چې زه سکیما جوړه کړم او یا ورته وایم چې الټ شیفت ان مثلا دا په دې شکل سره زه کولی شم چې یو سکیما جوړه کړم. په کیبورډ کې الټ ونیسم بیا شیفت ونیسم او بیا د ان کلیز ورکړم. نو په دې شکل سره موږ کولی شو چې د پی جی اډمین په واسطه باندې سکیما موږ چې جوړه کړو. دلته دا ورته چې ایچ آر سیف کومه د ایچ آر په نامه دلته وګورئ دا چې شوه یو سکیما. که اوس دلته زه ایچ آر سکیما ته راشم دې کې وګورئ ټول ابجکټس په دې کې موجود دي لکه ویو دی د دې هر څه که موږ په د ایچ آر دپاره ویو یا ټیبل هر څه جوړو نو د هر یو خپل کټګوري ته راځي. نو دا څنګه تاسو د ایچ آر سکیما د پی جی اډمین په واسطه باندې جوړ کړئ. اوس راځم دلته زه ورته وایم چې په دې باندې رایټ کلیک کوم او ورته وایم چې کویري ټولز د دې نه او یا دلته کلیک کوم چې کویري ټولز یا په کیبورډ کې چې نیسم الټ کلیز ور لاندې نیسم شیفت کیو وهم نو چېرته ولاړ شي کویري ټولز ته د درې لارونه ده دې ته تاسو ورتلای شئ. اوس دا کویري ټولز سره علم په دې کې مثال مونږه سرچ پات ګورو ورته چې مثال شو ماته وښوه چې سرچ انډرسکور پات مثال دا ماته وښوه چې بای ډیفالت څه دی سرچ پات مثال چې دی بای ډیفالت سرچ پات چې دلته مثال مونږ دا دی پبلیک دی. راځم ورته وایم چې سیټ ورته وایم چې سرچ پات ټو چې شته سیلز مثال سیلز نیسم مثال دا دې ته چې کا سیټ کا. اوس که زه دا رن کړم دلته وګورئ مثال دا چې وي سیټ که اوس ورته وایم چې شو مثال دلته وګورئ بیرته دا ماته ښایي چې سیلز چې دی بای ډیفالت سرچ پات دی مثال دا بای ډیفالت سرچ پات دی. که زه راشم ورته وایم چې بیرته هغه اولي حالت ته یې راولئ مثال دلته زه ورته لیکم چې ریسیټ سرچ پات مثال دا څه شو کمانډ شوی یا سنټاکس شو. اوس مثال دا رن کومه دلته وګورئ دا ریسیټ. که اوس ورته وایم چې شو مثال ګورئ بیرته بای ډیفالت لکه اول چې څنګه و هماغه حالت ته لاړو. نو دا چې مثال تاسو څنګه سرچ پات ریسیټ کوئ او یا نوې سکیما د پی جی اډمین په مرسته باندې کریټ کوئ. نو دا درې کمانډ تاسو باید یاد ولرئ چې مثال شو سرچ پات سیټ سرچ پات ټو بلته او ریسیټ سرچ پات. ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر پایه پورې وکتله. که ویډیو مو خوښه شوه مهرباني وکړئ لایک یې کړئ او خپل نظر مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. ستاسو ملاتړ موږ هڅوي چې نورې ګټورې مسلکي او تخنیکي ویډیوګانې هم درسره شریکې کړو.